د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي او کشفي ارګانونو تېره شپه د جلال آباد ښار شپږمه ناحیه خالص فامیلو کې د 1000 کیلو چاودیدونکو توکو ډک فلاین کوچ ډوله برید ته چمتو شوی موټر بم د لارښوونکي او یو تن ځانمرګي سره یو ځای موخې ته تر رسیدو وړاندې نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي نیول شوو کسانو له یاد موټر بم څخه په استفادې سره غوښتل چې جلال آباد ښار کې یوه مهمه دولتي اداره په نښه او برید پرې ترسره کړي چې د امنیتي ځواکونو له لوري کشف او ونیول شول. یعنې یوې میاشتې را په دې خوا د دې نه اضافتر په دې باندې کار روان و. یو ټن شاوخوا کې TNT مواد چې هغه ډېر قوي مواد دي دا یې ونیول په شپږمه ناحیه کې او د دې هدف دا و چې زموږ هغه اولني معلومات دا و چې دوی په کوم دفتر باندې دا غواړي چې انفجار ورته ورکړي. موټر بم برید کې نیول شوی تن چې ځان ریاض مشهور په صدام حسین معرفي کوي اصلا د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکه لري. وایي پېښور رینګ روډ کې یې هټۍ درلوده او په خبره یې هلته د چندې په نوم ټولونکو کسانو د ځانمرګي برید کولو په موخه افغانستان ته راولېږلم. نوموړی وایي ځانمرګي برید ته چمتو شوی و او غوښتل یې ننګرهار کې پر بهرنیانو برید ترسره کړي. او بس ما جهاد ته نیت کړی و، پیدایي ته مې نیت کړی و چې پیدایي وکړم کفارو باندې انګریزانو باندې. او دلته تقریبا د 15-16 ورځې مې تېرې کړې او بس په دې انتظار و چې نن به کې سبا به کې که نه د نمبر یې راکړو د ملګري سره به زه په تماس کې شوم او به د ملګري سره زه کور کې وم. د ریاض لارښوونکی سلیمان شاه چې مشهور په زبیر دی دی هم اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او اوس مهال جلال آباد ښار کې استوګن دی. هغه وایي ځانمرګي او موټر بم په شیرزاد ولسوالۍ کې چمتو شوی و. دا د ټلیفوني مسله وه هغه راته ټلیفون وکړه یو ایوبي په نامه هلک او ویل چې ته دغه ته راشې هغه کس راوله چې موږ ورته ګاډۍ وسپارو او بالاباغ سرخرود ته هغې ساحې ته د هلک مې بوته و هغه ته مې وسپاره نو دا به یې ګاډۍ هغه راوسته 15 کاله امارت کې هلته و په کونړ کې او د دغه کله چې داعش والا راغله بیا موږ دلته جلال آباد ته راغلو بیا څه وخت هم دغه کې تېر کړ په پاکستان کې او اوس دا 15 میاشتې کېدل د جلال آباد کې اوسېدلو. هیره دې نه وي چې د تېرې دوشنبې په ورځ هم د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د مختلفو جرمونو په تور 9 تنه د امنیتي چارواکو له لوري رسنیو ته وښودل شول چې د چارواکو پر وینا په یادو کسانو کې پر ډاکټر ناکامورا د برید په تړاو هم 2 تنه تورن کسان شامل دي.